موږ او تاسې په تېر درسونو کې ورب یا فعل زده کړل. فعل یا ورب د جوړښت له مخې په دوو ګروپونو یا په دوو ډولونو باندې ویشل شوی دی. regular verbs باقاعده افعال، irregular verbs بې قاعده افعال. regular verbs باقاعده افعال. باقاعده افعال هغه فعلونو ته ویل کېږي چې موږ صرف کولی سو د ورب یا فعل په پای کې د ای او ډي په اضافه کولو سره فعل د لومړی حالت څخه دوهم او درېیم حالت ته واړو. مثلا ask، asked، asked. walk، walked، walked. لکه څرنګه چې تاسې وینئ موږ صرف د فعل په پای کې ای ډي ور اضافه کړل او فعل د لومړی حالت څخه دوهم او درېیم حالت ته واوښتل. خو irregular verbs یا بې قاعده یا بې قانون افعال دا هغه فعلونه دي چې کوم قانون نه لري، یعنی موږ نسو کولی د ای ډي په اضافه کولو سره ورب د لومړی حالت څخه دوهم یا درېیم حالت ته واړوو. irregular verbs یا بې قاعده یا بې قانون افعال هغه فعلونه دی چې یا خو هم د فعلونو درې سره حالت یو ډول وي لکه put، 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 او یا خو هم دوهم او درېیم حالت فرق لري لکه go، went، gone. irregular verbs یا بې قاعده افعال لکه څرنګه چې د نوم څخه یې هم معلومیږي کوم قاعده یا قانون نه لري چې موږ او تاسې صرف ای ډي ور اضافه کړو او دوهم او درېیم حالت ته واړو. دا فعلونه باید حفظ شي یا هم باید موږ په یاد یې کړو.